نو دوستانو مانه ویډیو اوږده سوه، زه به تاسو دا ووایم کار چا کړی ده هغه نامینیټیو ده. کوم کار سوی ده مطلب کتاب ورکړل سوی ده دا موږ سره ډایرکټ ابجیکټ سو، دا موږ سره اکوزاټیو سو. کتاب چا ته ورکړل سوی ده ان ډایرکټ ابجیکټ موږ سره چو داتیو. صحیح سو. دلته بیا وایم ich schicke dir einen brief. کار چا کړی ده اش مطلب ما کړی ده یا احمد محمود وایم دا پرسونال پرونومن دی. کار چا کړی نامینیټیو په څه شي باندې کړی مطلب خط لیږل سوی ده یا لیږي خط لیږي چاته دیا مطلب تا ته. نامینیټیو کار چا کړی ده اش خط لیږل سوی ده دا ډایرکټ ابجیکټ سو او دا ان ډایرکټ ابجیکټ سو. خدای دې وکړي چې تاسو پوه سوي او که کومه پوښتنه بیا هم لرئ ما ته په کمنټ کې ویلی شي. نامینیټیو اکوزاټیو ډاټیو استفاده کولو ځایونه موږ ته په سنټنس کې یعنې جمله کې په ذات کې مطلب نامینیټیو څه شی وي، اکوزاټیو څه شی وي او ډاټیو څه شی وي. دوستانو بیا وایم اخر وایم کار چا کړی پرسونال پرونومن همیشه مطلب هغه نامینیټیو وي. لکه زه وایم احمد schicke dir einen brief. صحیح سو. نامینیټیو موږ سره مطلب دغه څوک چې کار کوي په څه شي باندې کار کوي مطلب خط لیږل سوی ده چا ته لیږل سوی ده دیا دا موږ سره نامینیټیو. خط لیږل موږ سره دا خط چې ده دا اکوزاټیو چا ته سوی ده دیا تا ته دا موږ سره ډاټیو سو.